وخت یم د دنیا آبادېدو نه راواخله تر نن ورځې پورې ما هر څه وکتل، خو نن په دې وینا مجبور یم چې دا څنګه دنیا ده. پلار د زوی نه ویزاره دی او زوی د پلاره. په یارۍ دوستۍ کې صداقت پاتې نه شو، د مشر کشر لیاز ختم شو، د سکون نوم نشان نشته. هر سړی په خپل مطلب پسې پاگل دی، څوک په دولت پسې پاگل دی او څوک د یو وخت روټۍ پسې پاگل دی، څوک د وخت څپېړو پاگل کړی دی او د چا نه د ځوانۍ هوس پاگل جوړ کړی دی، څوک په کرسۍ پسې پاگل دی او څوک د کرسۍ په نشه کې پاگل دی، د چا نه غرور او تکبر پاگل جوړ کړی دی او څوک د حالاتو پاگل دی. دې هر څه ته چې ګورم نو داسې ښکاري لکه چې دا دنیا یو پاگل خانه ده، پاگل خانه. پیر بابا خیر وکړي چې دا بیا څه غوبل دی. دا پاگل دی څوک؟ زه پاگل یم؟ ته پاگل دی؟ نو زه پاگل یم، زه خو بادشاه یم. پاگل خو یې ولې شوي یار؟ پرېږدی ما یار، زه بادشاه یم. پوهېدې پاگل خانې ته؟ پاگل خانه؟ وی اوس چاته ویم؟ وزیره بیا درباندې کومه تیغ پېښې چې چیغې وې؟ ډارېږم و. دا راته ووایه چې وزیر چېرته دی؟ هغه ګاډي لاندې پروت دی، انجن ټیک کوي. وزیره، ای وزیره، مړه بار ته راشه، ډېره ضروري خبره ده. اوسګار نه یم ته خبره کوه. اوهو، مړه ته بار خو راشه که نه، پاچا ډېر په مصیبت کې دی. څه دې وایي؟ بادشاه مصیبت کې ده او وزیر دلته مزې کوي؟ دغه در عالم غټې بیا دې څه چغې شروع کړې دي؟ پاچا خلکو نیو او پاگلخانې ته بوتلو. هغه ته خو ډېر مخکې پاگلخانې ته رسېدل پکارو. دا خبره ډېره لیټ شوه. وزیره، دا د ټوکو وخت نه دی، خو لږ ایسار شو نو کېدی شي چې هغه په رښتیا پاگل شي. زه دا کپړې بدلوم. اوهو، زما څه دنیا واده نه دی چې ته کپړې بدلې. زه تا ځان سره پاگلخانې ته بوځم چې بادشاه راولو. نو دا خبره ده بادشاه دې پاگلخانه کې وي او زه دې بار وم. دا څنګه کېدی شي؟ راځه و یار پرېږدئ ما. دا په کوم جرم کې تاسو ما بیایئ؟ زه خو بادشاه یم، بادشاه. دې پاکستان ته د څو ورځې په دوره راغلي؟ تاسو د کوم ملک علم پناه؟ هغه ته ته څه کوې دلته؟ ناخوا وزیره، هغه د وزیر راغی، زما وزیر هغه دی راغی. یار دې غوره شه یار، دا په کومه بلا کې اخته شو؟ بادشاه، بادشاه رالم. وزیره، ډاکټر صاحب تاسو د ده نه تپوس وکړئ چې زه څوک یم؟ وزیر؟ هاو جي، زه وزیر یم او دا زموږ بادشاه. خو ستا د شکل نه بدلېږي چې ته وزیر او دا بادشاه دی. یقین مې نه راځي که نه جي؟ نو شهزادګۍ نه تپوس وکړئ. دې خوا راشه. ډاکټر صاحب، زه شهزادګۍ یم. دا بادشاه دی او دا وزیر دی او زه د دوی شهزادګۍ یم. دا پاگلان نه دي. ما ته پته ده که دا پاگلان نه دي نو ته راته پاگله ښکارې. ګوره شهزادګۍ، زمونږ په کارونو کې به ګوتې نه وې، د دې فیصله به نه وې ډاکټر صاحب کوي. او که ته زمونږ په کارونو کې ګوتې وې نو د 420 په کیس کې به دې دننه کړم. دا ونیسه لږه، ونیسه څه ته ګورې؟ 420.
शाहजाद गए जमानुम शेर आलम दे 420 ने दे 420 को जमा दरीशीनुम दे टिकता शेर आलमा अगर द्वारा दोस्तांची कमदी का ना अगर द्वारा पागल खाने तो रसीदल मा तको तुम पागल अखकारी पागल होनेम तो समा ख्याल दे तू मां द पागल खाने दो चक्करी नोरे लगोली कना तो जब हम जरूर पागल शम तो पूरी नशुम शाहजाद गए चित सोती बोती हुए जब ती पार सपोई कम उत्ता पंडू के ऊपर जवा ओ मां सर लाडशा अगस्ता द्वारा दोस्तांची कमदी का ना वो दे खबर ची द्वारा बस साल की भी ओहो तासो अगने में डॉक्टर बकल राजी हाँ करे डॉक्टर साहब रागे वेलकम डॉक्टर साहब वेलकम थैंक यू वजीरा ढाका 420 को न दे यार गले शमड़ा डॉक्टर को कारी करना उम्दा डॉक्टर दे हाँ डाक डॉक्टर दे जो खोज पोशुम यार ब्रेक दमे डॉक्टर साहब लगमुंग तो खमो गोरा कना कंप्यूटर जी सर तो ठीक दा पागलाल नहीं करना सर ए मुंग पागला नहीं हुआ कता तो पागला नहीं नुब्जा दत्ता तो नहीं होता पोस को का जवाब हम टिक टिक राको नु तो बता सु बारी कम मंग तो मंजूर था तपोस कवा हाँ द रेलगाड़ी इंजन दसन जोड़ दे और पस चलेगी दे दे कुली बची तो गोरा द इंजन खबर है कहीं इंजन दा उस पने न जोड़ दे और पौर बांधी चाहिए गुड वेरी गुड दी रूह दी पागल खुदेम दी आजाद के खाती द पागलम दी आजाद के द पागल हाँ नता से पागल खाना मुड़ी दे खरी शमड़े मुंग से मुसीबत तेर शो और तेरा पूरे खान दे आओ खान नम खुदा चिता से खुदा अखलास को खुदा शेरान लाला बस हाली क्या नोदा खंदा बस का बस शरून लदे रोटे आवड़ा तेरा खदम होरे आवल पदे रुला प्यावर कम त्या बदिवला रोटे रोडम रोर कम यू रोड त्रोरे दा मारने दे दा बदे कोर की तेरा शवे दे और दा दा लूरो ता रोजाना पया छई और मार दे कि दे जनाडू खोजी न मार आओ मार गोरे दुरोरे दार से दादी पहुंच जाऊं शू हाउस दियो मां पूरे खान दे अल्लाह ता सुधरे वाला हमेशा पे खंदा लरी बची जमा दाद वादा कि दोस्तीम द नजरा मुशब्बे वजीरा शिरालमा यार सरदार प्यार कई दागा सब जमीन वादलम चल
څه چل دی مونږ ته اطلاع ملو شوې ده چې دې سړي سره غیر قانوني مال دی تاسو ته غلطه اطلاع ملو شوې ما سره خو هیڅ نشته جی مونږ به ستا د بیگ تلاشي والو حوالداره تلاشي والا ایرینی سر خبردار ته ګرفتار یې راځئ لکه ماما ته سلام وایه هلو کلندر زه ټایګر خبرې کوم نو روز ګرفتاره شو دا که څه بندوبست وکړه چا دپاره کار کې انسپکټر صاحب زه تا ته نشم ویلی ولې چې هغه خلک ډېر ظالمان دي ما به ژوندی پرېږدي انسپکټر صاحب روزه ته حال ووایه زه ستا د هرې خبرې څه نه وارم انسپکټر صاحب کوم ما تا ته حال وي هغه به زما د لور عزت تار کړي انسپکټر صاحب نو روزه ته ما ته حال ووایه ستا د لور د عزت زه څه نه وارم زما نوم قلندر دی او قلندر د دشمن سر په قلم کې وړي ما هیڅ نه دي ویلي خان ما هیڅ نه دي ویلي خان خدای دپاره ما د ټیګر د ظلم نه بچ کا نه د ټیګر د ظلم نه به ته ځان په خپله بچ کې ما ته د قانون نه بچ کړې قانون نه راځئ بس بس زه په هر څه پوه شوم انسپکټر شان چېرته دی سر هغه 2 میاشتو په چوټۍ تللی دی
बाबा सुकुरे दलते यो किताब लिखियो उस मिलावेगी ना कम किताब बाबा हार्ड रिसर्च ढेर जरूरी किताब हो बाबा ता खोल दे वो गोरा ओहो सरकुजिया सोदले में दर तवीरी की जमा पर किताबों के गोते मवा बाबा दल इस्तासु दवा जब पसर हो तो हर सके गुते वही खैर दे बच्चे माशुमान उम्दा का शांति तदा से कारों का जमा कपड़े राहुंडे का सबा जगटे तजम बाबा तकम कार कवे जब म्याश तो कोर न रखे तो डॉक्टर ये पाखपर कली की क्लिनिक वाले न कुलावे बचे सिंह कली के स्पेक्टरी ने शिकोले उम्दा का शांति से डॉक्टरी ने शिकोले और जन तेरो लो दपारा पैसा पकारा दा पैसा ओहो बाबा यो खुतबा पैसो बान डेर मैंने ताब्यादा पैसो खबर है बस बस दवाख लत्ता पर से और जरूरी टेलीग्राम राख ले दे डीआईजी साहब रा ले दे डीआईजी साहब इंस्पेक्टर शान द बीडी अरिया ताड़ा मुजरिमानो तबा करे दा और मास्ता ड्यूटी हलता लगावले दा आई एम रेडी सर ता तदा पतश्ता ची पदगा लगा कि यो गैंग गुसी चिद जुड़ुनो और गुर्दो कारोबार कई दागा गैंग तालुक स्टास वाला के सर दे जका मास्ता ड्यूटी हलता लगावले दा तासु फिक्र मकवे सर जबा तरागे पूर्व पकलार के ननम जितर सो पूरी माग मुजरिमान गिरफ्तार करी नहीं हुई द शलो माशुमानो ज़रूनो विस्तल द डिमांड मुताबिक मूं त 50 लाख रुपए एडवांस मिलाव शवी दी बाकी रकम बा द सप्लाई न पस मिलावेगी खबर दे साहब द डॉक्टर साहब और मां त पैसे पकारी दी पैसे कता त सोमरा द माशुमानो जरूरत वी नो दागे बंदोबस्त बा जमा सड़ियों की द माशुमानो मूं सराइस कमे निश्ता और सम बेशुमारा माशुमानो ज़ल्मी जिंग पसंदान के प्रातिनिधि तने दे हम नशी तामुल ढेर गरीब दे दलता हर कोर की लास लास माशुमाना आंदी कत रोजाना सिल माशुमाना नम हलाल की नो प्याबा हम कम नशी बम हमका ता पतगा जिस खार के तक कुली नौकरी देना पारा को जियो हो जखपले माशुके त जान रसूल वालम अबुल खपलो कसानो माने नजरम सातम माफ का टैगरा माफ का तब पुलिस होने हुए ता जुर्म काबिल माफी दे वो ता पुलिस तक जमंग बारा के हाल हुए ता जुर्म माफे काबिल न दे मजबूरों टैगरा ना मजबूरी सिंह है रशवा कम जमा पर कह के प्रतरा ता सनद खपले लुर से दे इस फिक्र लो पेल्लुर द खातिरा उजस्ता स्वारू कम मन मटेगरा जमालुर माफ का तिति सुसदाम राके न माला राका माता मंजूर दा ता तखपल खुन बखमा ते बख्शिश पर विनो खपल्ला सुना न गंदा को जखो बहरामो में त्यादो खपल तंद मातो ता बखपल लूर यो दल द पैदा के दो पावक पर बंडली दिलीवी अयो दल में नन ब्या पर बंडा गोरे तो लूर रावले किशा बेबे लम्हा बच्चे पति कैंप की चिस्ताओ संतो गोरुम नुदा से खकारी जिदे सानानु पति कसाब खाना की चौदह गुलुलु गुलदस्ते खिरी बोले द पागलानु चक्कर विच हुमस्ता पशानवी कना ता मतलब सदे मतलब में दाद है चिजता द जन को पजड़ू के लिए दल ग्वाड़ा मा अवतार जाना अलग जोड़ करे दे कला हलता कला दलता कला चरता हां तद जिनको कपड़े जकना चुम चे तमा सर वादन के और चित्रसो पूरी जमो स्ता वादन ही शवे कना तरगे पूरी बस तलकानो कपड़ों की गर्जमाओ आओ पदी जड़ू की क्यों तो डेरा खा कारे
वो खबरदारा چې ترڅو پورې ما د خپل خور واده نه کړي کنه نو زه دا واده نشم کولی. پته نشته د شانو واده په کله کیږي خدای خبر. تر هغې خو به زه بوډۍ شوې یم. اوهو ته چېرته بوډۍ کېږې؟ ته خو به موږ بوډاګان کې خو ته نه بوډۍ کېږې. ګوره زه به ستا د مینې په ګلشن کې داسې باران کومه داسې باران به کومه چې د خپو نه واخله او تر سره پورې به د اوبو په ډنډه کې ولاړې.
लका अनवरा राशे यार वो पखेर जमान खान वो दा गाड़ी खराब शवे दा आयले लिखती अवल दा गाड़ी ठीक कर वो खबर तो फिकर में को अच्छे माखाम राजे नो गाड़ी वाली बिल्कुल ठीक बस जोड़ी यार दो। खबर बने के मार लाड़ा ठीक मत करी अरे का तेरा यार से चकी जोड़ी ठीक है कोला का कले तू वो मोटा चाहे प्यागा अनवरा जिनै दा जिनै राशा दाओ गोरा जिने औ दिलता तो सो की जिने यो बदनसीबा चिन्ना सर पटोल द पारा सर लुपटश्ता अनु दोसदुल द पारा चत तो खुदा नसीबा जमा बल असर नष्ट दे چې دا چا خدای اسرای هغه ته د بل اسرې ضرورت نشته गिनी दा वर्कशॉप के कार कई अनवरा उस्ताद को जिना कोना नफरत कई तो फिकर मकवा उस्ताद व पदा से पो क्यों चढ़ पता ورته نه لګي संगा دا به زمون سره د لکانو په جامو کې ګرځي ولستا سوستا جن کو नफरत کیسه نفرت خو نه کوي خو لګي مور سره نه ځکه تر اوسه پورې لوند ګرځي واده هم نه دی کړی یاره بادشاہ چې وادو کې نو خبره ده یار دې مخکې چې کوم کړي دي دا کوم خوشاله دي دا مشرانو خبره چې وادو کې نو جنازه جایز شي مصطفی زمارورا واو تو خو تاوی کرا تاوی کې دی مارنا کبلو به دی مار سره خو ما ته پته ده چې دا ماربا ضرور تاله ټک درکې هغه وګوره الکه شیر علامه خدای دې غر کده مار د ذاته خونی مار نه خامار و خامار مار چې چله رغيږي خو زما چې چله نمریو نه رغيږي پاگل ګرځي پاگل او دا خماته خود مداریانو پکم چې واړه مله کې لوبي کوي فکر مکه شانو تا ته به هم یو ورځ خپل ځان خیم اوس زما د ګاډي دراتلو ټایم دی د سټیشن ته ورځم اے شیر علامه زم په گاډي کې به ورسوم یار هغه اسحاق د دوبۍ نه راغلی دی او ګډان مټان یې لال کړي زموږ په انتظار کوي ورکشاپ کې څوک نشته ده یار تو ورشه کنه خدای پامان اے دا څه ته ګورې دې مار ته مخکې شه د مار بچیا یاره په ډېر شیطانان دي ته څنګه زه ورشه چې مې جوړه کا ورشه یا لکه هغه مکسر استاد راغلی او جیب پسې ها اے څوک ته او چا سره استاد دا مونږ سره دی نوې شاګرد دی چا راوستی دی استاد دا مار اوسته دی زما دوست دی مور او پلار نشته مې په سر بیت لاس کې دی ولې نه په دې دنیا کې زمونږ هم د یارانو نه سوای نشته چې ستا یار دی نو زمونږ هم یار دی و زنده باد استاد زنده باد زړه درانه خوشاله اے छोकरा इधर आओ देखो राशा 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 یو خبره یا ساته چې د استادانو خدمت پکې نو مقام باز چلے دیکھو ګورا راسی نشه کنه اے راسی نشه کنه الګا دیکھو رستو کیږي و او استاد لا زمون پر رنگ کې رنگ نه دی کنه رنگ بشي بچي استاد زما پام خدای غر کان ورا اس یو خبره ده یار ډېر زبردست شی دی خیر نجیب یو کښته چارته وځي نن دا سره زمو د کېږم دا دومره غټه ملا پر یا پکا کنه دا دومره پوسټي د تمالیچ کو دې نه دی خورلې ها دومره خسته چی نه کده چې باده مینه دې کړې کده چې باده مینه دې کړې
زړګیا ته یو دولتمن سړی بیا ته د ټیګر نه شیر عالم ولې جوړېږې؟ زه د قانون نه بچ کېدو لپاره کله کله ټایګر نه شیر عالم هم جوړېږم. بیا چېرته روانې د زړه سره؟ زه ورځم د خپلې معشوقې کور ته. او ورور هغه رستم پهلوان چې ما له غېږې نه راغی او داسې مې راوغورځولو که نه نو زه یې وجنولم. باید خدای اوس دې ما بچ کړې. خو په خیر شهزادګانو پخیر کانجو پخیر نن سبا ډوښکارې نه خیر خو دی یار زما به څه وی زما مثال خو د هوا د مارغه دی نن دلې او سبا په ولې تاسو وایئ هلک څنګه چې تاسو ښه زمونږ به څه وای مونږ خو درې وو درې یو درې بوسو او درې به مرو. یار جباریا گواه کوا چې زمونږ د درې واړو د یاري د مرګ نه پس دې دنیا ته یو مثال جوړ شي. نور وروره په دې دنیا کې هېڅ نشته سودم تشین دی. زه چې ځو ضرورت ده فقیر ماما د دوی سنتونه دې هلته ورځو هغه اسلام ګل ته هم راغلي. الله دې دې دا یاري د نظره نه کي خدای داسې یاران هر چا له ورکي لکه دوی چې دي. دا د چا تصویر دی لالا؟ دا تصویر زما د دوست د بادشاه د خور دی او د دې په وجه ما بادشاه سره دوستی جوړه کړې ده. ها ګنې نو ته د بادشاه د خور سره واده کول غواړې؟ واده نه خبره ہوتے ده اوس د شانو کوئی دن بل چا سره شوې ده خو دا خبره ده نو ته حکم کوه شانو به زه راوچتوم. زمانیا سوټې په ډانګونو مه وهه ته بادشاه وزیر نه پیژنې ډېر ښه خلک هغې ته جواب نشي ورکولی. نو بیا ته په کومه خوشحالۍ کې د وچ غوز نه غوزان غواړې لالا؟ زه هم د هغې ورځ په انتظار یم چې منګی مات کړم او څوک یې درز وانهلي ځکه چې زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم چې یو ځل چاته ټک ورکړم نو بیا هغه ټول عمر بد نصیبه ګرځي بد نصیبه. خورې چې څنګه ستاسو خوښه ده شانو په دې کور کې ستاسو امانت دی چې کله هم زړه غواړي جنج راولئ او ډولۍ یوسئ. خورې خبره دا ده چې راتلونکي جمعې نه زموږ اراده ده. ما ته منظوره ده دا فلم چې مبارک شي. ګورو مامي چې را روانې جمعې له ډولۍ یوسئ. ګورې بلې شه ته څوک یې زموږ په دې کور کې د خبرو کولو والی دې غواړه شه میټۍ راوړه ګورې نه مشران ناست دي. لډو دا په کومه خوشحالی کې دا زمونږ د درې واړو د خور د واده په خوشحالۍ کې داسې هېڅ چېرې نشي کېدی هېڅ چېرې نشي کېدی. زمانیه شانو بل ته واده کېږي او زما په ژوند کې داسې هېڅ چېرې نشي کېدی ځکه چې زه په شانو مین یم او زما ضد دی. د شانو ورور باچا ستا دوست هم دی. زما د دوستی مطلب شانو ته ځان رسول دی او که زه د شانو د اوربل ګل جوړ نه شوم نو ازغی به ضرور جوړېږم ضرور. او که د دې نه باچا خبر شو نو بیا نه که بادشاه زما او د شانو په منځ کې دیوال جوړ شو نو زه به د بادشاه سر د تن نه جدا کړم.
بادشاہ د خیره چرته روانې خره چې میلاو شو یار زه کلي ته روان یم تاسو ته خو پته ده چې د واده نیټۍ ښودی شوې ده او کلي ته ځم هغه رشته داران خبروم چې بیا خبر نه کبرو بیا وروستو خبرې کوي او تاسو دواړه به زما د کور خیال ساتئ وته فکر مه کوه د کور یار بالکل بېغمه اوسه مونږ یو که نه وزیر ټیک وایي دا ذمہواري د وزیر ده ځکه چې زما ورور بیمار دی زه خپله روان یم دا څه وایې کله روان ته نن ماښام ته نو بیا داسې کار وکړه چې وروره هغه یارانو دوستانو ټول خبر کړه چې واده ته ځان نه ورسوي پوه شوې که نه وزیره وروره ته به زما د مور او زما د خور خیال په خپله باندې ساتې ګورې یا سړیا ته زه ستونه وکړه ستا مور خور زما مور خور دی او زه خپل کار کوم مړه او زه په مخه بس دوا کوئ او دوا ورته کوو هلکه 400 فرنټ شیټ خالي دی هلکه فرنټ شیټ خالي دی وزیره زمونږ قسمتونه ښه دي یار وای په امان یو خو تاسو هم میلاو شو لاړو زه هلکه دا خواشه که نه مړه هغه خواشه ته دومره پرد ناست دی طوفان ملک رواني او زما د زړه طوفان زما ګوګل رواني او دا طوفان زما په زړه کې د شانو د واده نیټې راوستی دی د پنجرې نه لوتې مرغۍ پسې منډې وهل ناداني ده او بیا هغه ستا دوست خورم ده زه د هغې عاشق یم او هغه زما معشوقه ده او زما دوستی صرف مطلبه پورې ده نګ نه دوستی په خشاک باندې د خپلې مینې تنور تودول غواړې خو په هغه تنور کې پروت خشاک وته تیلې به ته ورته کې څه مطلب لاړه شه او د بادشاه د کور د مخې نه وزیره خوا کا ولې چې نن شپه زما د ارمانونو آخري شپه ده بچ میں کا خدای دې پر ما بچ کا څه چل دی ما پسې بدمعشان لګېدلې دي چېرته دي هغه دي ها راځه او زه ستا عاشق بې غیرت انسانه تا نه د باچا دوستي ایره شوله ما د بادشاه سره دوستانه د خپلې معشوقې دیدن لپاره کړې وه شانو زما د ژوند مقصد دی شرم وکړه شرم ما ټول عمر تا ته لالا ویلې دي لالا تا راته لالا ویلې دي او ما درته لیلا ویلې دي ځکه خو نن د مجنون په شکل کې ستا مخې ته ولاړ یم دا زموږ په کور کې هغه ساتلې مال ښه دی چې موږ له تر اوسه پورې ټکو نه دي راکړې که نه هر چې ګیر شي نو په ګل خسر کې دی خو زه هغه زهریلا ځناور یم چې په ما نه دم چلی او نه جادو ځکه چې زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم چې یو ځل چاته ټک ورکم نو بیا هغه ټول عمر پاگل ګرځي پاگل اے بېغیرت انسانه زما په ژوند کې ستا د ارمانه چیرې نشي پوره کېدی چیرې نشي پوره کېدلی
जाने का मबूर है ज शेर आलम ना टाइगर और टाइगर खपल अरमान पखपला पूरा करे apa saya leka? Hah? Ada kur kita kena sangat, eh? Dia wajib, hah? Chalo, Muri, dah zulum tak करे थे, dah जवाब से ज़्यादा दुनिया चारों ओर रखना, dah जवाब पुकुर के क़यामत चारों होते थे, जो खुदा जालिमान Muri, वज़ीरा, dah द्वारा को बस चापा वाले करूँ, dia dah zulum jauh ke mata jauh ke. जवाब ना के तू को अगर बस तू को هذا خبر الجواب لاني شدر كولا بادشاه لدى تكسر وبدل لقيت اللي دا زخمنا لدي خبر گوايور کی دا جرم دا کړی بادشاه غلش انسپکټر کستا پتن د قانون دا وردی نه وې نو ما بستا جبه پرې کړی و دا یوازې د بادشاه مور او خور نو دا زما مور او خورو زما ना इंस्पेक्टर साहब वजीर दासी नहीं कौले बोले कि वजीर जमा दोस्त है जमा खोर और जमा मोर को दत्त खोर और मूर्ति वजीर अदालत हुआ है जितना जुल्म क्या करे थे चौक दिया गया जालिमान ما خو دې ټول کړی ته په چغو وې چې زه بېګناه یم بېګناه خو زما هېڅوک هم نه اوري قسم مې دې په خدای چې په هغه شپه ما سره په خپله دوکه شوې ده زه خو یو ښځې په دوکه بوتلم ما سره دوکه شوې ده بادشاه دوکه زما د زړه سره دا چې څه غوښتل هغه تا وکړل ووایه څه سوچونه کې सोच कोम چې د کم وخت لپاره ما دومره انتظار کولو هغه وخت دومره زر ولې تیر شو ځکه خو خلک وایي دا خوراک نه ته ما ډېره ښي د تمې نه خوراک کې ډېره مزه وه خو موړ پې نه شوم د زړه بړاس خو مې وښکو خو زړه مې یخ نه شو شیر عالمه ستا لاکټ چېرته دی لاکټ शेर आलम था او په دیني مشپه باندې دلته بادشاہ کله چې زه واپس راغلم او ما ته دا پته ولګېده چې زما د یار په کور قیامت تېر شوی دی نو دې وجه نه زه په نیمه شپه دلته راغلم چې د دشمنانو څه نښه ولټو بدقسمتي خو دا ده شیر عالمه چې هغه دشمنانو څه نښه نه ده پرېښې که ما د هغه بد ځناور سر ستا د کور په بلی کېنښو نو زه به خپل ځان ستا دوست ته دشمن ګڼم نه شیر عالمه نه هغه صرف زما دشمن دی او د هغه په ککرۍ کې به زه بس کما زه او قسم مې دې په هغه خدای باندې وي چې تر څو پورې زما دشمن زما لاسونو ته نه دی راغلی تر هغې پورې به زما د وینو ډېوې زما د خور په قبر باندې بلیږي په قبر اے خدایا پاکا ما داسې کم ګناه کړی و چې تا ماله دومره لویه سزا راکړه زما د لاسه داسې چا سره بد شوي و چې زما کور یې روان کړ اے خدایا پاکا ما ته زما دشمن وښایه څوک دی هغه ظالم
चाची जमा दुनिया रवाना करा ऐसा द्वारो जहान मालिका माता अकबल दुश्मनों खाया कितना माता अकबल दुश्मनों न खो जब बताओ गलमा जितना जुलम ता मासरा करे दे ए परवरदिगारा ते इंसाफ कौलो वाला है मासरा इंसाफ का जितना जुलम मासरा क्या करे दे टोक दिया जालिम चाची दमा मूरा खूर में रखना चाची दमा खूर तबाह कर टोक दिया जालिम लाला जमंग मुखबिर दे इतला मुताबिक बादशाह तदा पता लगेदा चिदाग मोर और खोर था वजली तुम खुदे नेम वाले कि हसीदी चासर दोस्ती कौमा मतलब दा जिज़त बादशाह पर खोर आशिकू ज़िक्र में वसर दोस्ती हुआ माँ दोस्ती तरसरा का उस्ते गिरदी माँ पसी शेरालम नजर आओ नजर आगले माने दिली दले माझं पण निष्ठा दाखो पागल रे दमोर और खोर चावज जगह हो पागल शवे दे दा पागल रे पागल शिवे बादशाह ता पगाड़ा की मार दनन सभा दा दोस्तान होना दा मार दिया खदे दासवे बादशाह तो पागल शिवे खुनी आओ से पागल जोड़ छे मां आओ से पागल दागा दोस्तान दला से जोड़ छे मां चाची मारा पा होगे की टकरा को दासवे बादशाह दासे मालूमेगी चित्तदागा इंस्पेक्टर पर खबरों की राले और पर मां शक के पर मां जमा शक पता न दे कोई इतबार में हम दर बांधे पाते नशो बोले चिनन यो दोस्त टकरा को सबाब बल दोस्त टकरा की तो वेल सगवाड़े उसका मतलब सदे मतलब सफा दे जमा पसलबाने जख्मन हम दोस्त लगौली थी और जमा पलबन माने तोर दागुन हम दोस्त लगौली थी जमा द मोर और जमा द खोर कातिल सिर्फ जमा दो शेर आलम दे शेर आलम आओ पर शेर आलम तुम कातिल इल्जाम में लगवा पर दोस्त इल्जाम लगोल दा सिखारी जिता जमुंग दोस्त है ता कंजल मां जमा बमा के दोस्त है नुम नफरत दे हमारा दोस्त है ना दलन सबा दोस्ती को डमो पर बाजार के खर्चेगी वो बाजार के दोस्ती तू बदनाम अकड़ा और दुश्मन से पकड़ा न प्रेतमा खुदे तो गोरे वजीरा लेकिन तो खुश न कारवा ओ दोस्त न खबर होती तो सही दे
कि दोस्ती पाते निशवा तो दोस्ती जरूरत निश्ता تاسو به وزیرا زموږ نیمه دنیا خاصه مبرانه شوې ده او باقي نیمه دنیا را باندې تاسو ورانوي بس تاسو هغه دوستي چېرته لاړه خواشه چالات گئی نه زما څوک دوست تا او نه زه چا دوست ما یاد ساته وزیره که آینده زما مخې ته راغلې نو د شیر عالم نه به دې مخکې کړمه په نن دور کې په دوستۍ پسې بیوقوفان ګرځي دوستي خو هغه چا سره پکار ده چې انسان ترېنه فایده واخلي بالکل منم لالا د صداقت دوستی خو د چتو ښکار دی او د چتو ښکار چې څوک کوي نو هغه همیشه خالی لاس واپس راځي ما د دوستۍ په چمن کې د خپل مطلب هغه ګلونه کرلي دي چې خوشبو یې کمه او اغېز زیات دي که اوس څوک هم د دوستۍ په دې چمن کې خپه ږدي نو د خود غرضۍ اغېز به یې په خپو کې ماتېږي ځکه چې ما د صادقانو په نصیب کې جړه ولیکله جړه
हाँ नुस्ता पखेटा के जमा हराम ज्यादा बचे टूपू न वही दा खोडे रख खबर दा जे जमा दमीनी सबूत स्ता खेटी तौर से दो जान उस मुगत वाड़ता फातो कुल पका दे जाना बोले ना तो फिक्र मकाओ मास्ता पूरा बंदोबस्त करे दे तो वर्जा और दतलो तैयारे होगा नन बमंग कैम तो वर्जू तेरा खदा जान समझिया हुक्म कहो सरकार दे कौन तारे हम डेर उच्चत अलवतल शुरू कर तदे वजरे कटकोल ग्वाड़म दा सिवगड़ा चिदा कौतरा द पिशो बिल मनशवा द परवा मकवा ना वेतेन था जोड़कड़ा और स्पिने डोले तबे जखे जो देव पर ट्रक के वाचवय होय जाए कानून वफादारी प्रेगदा और जमा वफादार जोशा जबता सरो स्पिनु के उतलम दबे माने पता लेके जमा ईमान शतल शर अलमा ता दौलत नन ताज गिरफ्तारे दोना नशी बच कोले जमा गिरफ्तारी तुमरा आसान ना दा इंस्पेक्टर से सदा जुर्म पागा गुंबत उलाड़े कि मुनारे आसमान सर लगी तुमरा उचत मखे शर अलमा चिता करते दोन पस्ती हर हाडू के मातवी बाटोल उमर दब्बल पाडू को माने खपल महल जोड़ करे दे जका जिदा हरामी नस्ल पैदावार इमची योजल चाहता टकवरकम नो प्यागा टोल उमर पागल करसी
से मालूमेगी चिद्दा जनावर तब पेशने देर खे पे जन्म खुद सरस्ता से दुश्मनी दा देर दिनी शंपू खोले सिर्फ दुमरा दरता हुए मां चिद्दा दप मर्ग बाने जमा जरा निश्चय खेदे जबस्ता मदद जरूर को जगह चिदा टेगर दला समुंगम पौर के वलाड़ियो दाठे कर न दे दा शेर आलम दे शेर आलम हर सची दे उदे द टेगर पनुम यादेगी तो बदा शिकारो के मासरा बदेरे तलाशी तो मल तारामु के सबदल टेगर उम अल तकेरा वलम शाबाश कबीर खाना शाबाश जमा दुश्मन स्ताप कब्जा के दे ढेर आला नम खैरस्ता गुलाम खो वो माता पता ना जिसका कमजोरी पैसा था और पैसे तो खुदे ताला दलाए वो लगिन सब पके तो फिक्र मकावा कबीर खाना टाइगर द सरुनो सौदागर दे और द सर सौदागर द सर कीमत लगो लगे कंजूसी न कही देर खदू पे जानदम देर ख मुंह खोरा क्या न तो खूब पे पकार दी खुद खरीवी खुद स्पेवी चिपेवी पे बोल बदे कम खुका बादशाह जमा को तो तरा है वर्जा और जमा कसान हमजा सर बोजा दाम राता दहरामी नस्ल पैदावार कारी स्टार अंदाजे न दा मालूमेगी चित्ता सर दा कम कसान दा गली करा दादा शेर आलम चमचाई दी आओ बाचा बात जे पताऊ लगेदा जिता कफन पसर तड़ले मास्ता द कवर बंदोबस्त को और ननस्ता मर्द रागले दे मर्द तासो तो जोरदा पता निष्ठा चिज़ द मर्ग हागा फरिख्ते मा जिस तासो गुंती द बेगैरत खल्कु मर्ग दखपल टोपक पशपीले की गर्जूमा दस मुआ शादात गई ज़खो द इंतकाम दलारे हागा मुसाफिर मां चिदा जोन लारा तेरा उम्मीद था तो करसी समा पजरे की सिर्फ ते तो कुस्ता पमीने की दस लेवने यमा चिकम पातम गोरमा नान ख्वारा तो सिर्फ तखकारी खुदे न पारा बाचा तमीने कमलास चे ता मालरा कड़े दे चे ता प्रेने दे बरे तनी सब हमड़ा शम
राजे दासू शुशाना दासू शु और सला साता जुबिदे और सला साता शान बशे तसोशु तसंगोशु स्ता पलासनु की दा डंगोरे आओ बाबा दा डांगोरे जमा दे ईमानदारे सबूत और दो बहादुरे तमगादा बस का शान बस का मां तस्ता बादरी ईमानदारी ने पकार मां तक खपल शान पखपल खपो बंदे वलाड़ पकार दे मां खुदा तवेलियो कना जित कानून नो करी बकवा खुदा जमाना मनल तो फिक्र मको बाबा चाचे दा डांगोरे पलास की वरकड़ी जब आगा डांगोरो काबिलम प्रेनदम दासे कलंदरा वजीर दलतरो रसेदो दे टिक वेम लाला او ما دا موري دلی دي چې د انسپکټر شان کرا دی را دي دا خو ډیره خبره ده چې هغه شان کړه دیره دی او بیا هغه زمنګ د بلای چرګوړې دی کله چې موږ غواړو نو سره به د تن نه جدا کو هر څه چې دی لالا خو بیا هم څه بندوبست پکار دی نو بیا ورشه او لېږه ورپسې هغه څلور سړي خواره هغوی ته جوړدا پته نشته چې زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم چې یو ځل چا ته ټک ورکم نو بیا هغه ټول عمر پاگل ګرځي څوک یې تاسو د مرګ پیغام اجرتی قاتلان د وینې تږي د ژوند دشمنان مونږ چې پچا پسې شو نو هغه ته صرف کار پناه ورکوي مونږ چې چرتم قدم ایښې نو هلته د وینو سیلابونه بهیږي او د وینو سیلاب چې کله جوش وای نو ستاسو غوندې بې غیرته لکه د خشاک وبهیږي
وزیر زما کسان وجل زما او لالا دا ټول قصور د انسپکټر شان دی ولې چې هغه وزیر ته په کور کې پناه ورکړي زما نوم ټایګر دی اوس به انسپکټر شان وزیر په خپله زما خپو ته راولي زه پوه نه شوم لالا نو بیا ورشه او د انسپکټر شان د کور نه څوک راوچت کا د هغې په بدل کې به شان وزیر لاس تړلی ما ته راولي انسپکټر شان خزه او ستاسو هغه سره څه کار دی زمون کار د هغه سره نه د سره دی نه نه زما زوی پرېږده خدای لپاره زما زوی پرېږده ورشه او خاوند ته دې ووایه که د زوی خیر دې غواړې نو زمونږ دشمن مونږ ته حواله کړه ګنې د زوی خیر دې نشته شانا دا څه وایي زوبیدې دا څه وایي دشمنانو زما زوی وتښتولو او شانا او د هغې په بدل کې هغوی زموږ نه زموږ مېلمه غوښتی دی شانا که موږ ولاد دپاره خپل مېلمه هغې دشمن ته په حواله کړو نو د پښتنو مېلمستیا به بدنامه شي زما زوی د پښتو د پتنه قربان شه زه دا خپل زوی جنازې ته اوږه خور کولی شم خو خپل مېلمه ته دوکه نشم ورکولی زوبیدې دې نه لویه دوکه وبله کمئ چې تاسو ما غوندې ځوان باندې خپل ماشوم زوی قربانوئ صرف دې دپاره چې دنیا دا ووایي چې شان او ښځې په یو مېلمه خپل زوی قربان کو او پښتانه میندې بچي راوړي د دې دپاره چې د غیرت په وخت قربان کړي او که تاسو پښتانه یئ نو زه هم څه جوړی نه یم زه به تر هغه پورې په ارام نه کښېنم تر څو مې چې ماشوم ته ځان نه رسولی الله اکبر الله اکبر ولا اله الا الله شهزادګۍ ته دلته څنګه راورسېدلې زه د باچا په تلاش کې دلته راورسېدم او باچا د شیر عالم په تلاش کې اول نه دلته کې راغلی دی خو دا راته ووایه چې وزیر چېرته دی وزیر د انسپکټر شان په کور کې دی د انسپکټر شان منم چې ډېر غیرتي دی ستا خاوند د خپل زوی دپاره خو یې زموږ دشمن موږ ته حواله نه کړو خو د خپل عزت دپاره به ضرور زموږ دشمن موږ ته حواله کوي اوچت یې کړئ مزې شوې چې د یو نه درې شوې پوهېده و زما د غیرتي دشمنانو ښایسته معشوقو
نن ستاسو په لیدو مې زړه ډېر خوشحاله شو. نن به زه ستاسو د حسن په پرخه د خپلې ځوانۍ تنده ماتو. ټایګره ته چې څومره ظلم کینو وکړه، خو یاد ساته چې ستا د بدن جام وخت لرې نه دی. ته د خپل مرګ په اډه باندې ودرېدلې، اوس ساګانې شمېرل شروع کړه. دا ستا هیره ده جینۍ، ځکه زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم چې یو ځل چاته ټک ورکړم نو بیا هغه ټول عمر پاگل ګرځي. مورې احسانه زما بچې دا زموږ خویندې دي او درونو په مخ کې خویندو څوک په بد نظر نشي کتې. څه چل دی ټګره؟ ډاکټر صاحب د دې ماشومانو مرګ ته ډېره تادي ده. د دیو زړه او ګردې وباسه. ډاکټر صاحب اول بسم الله د دې ماشوم نه وکړه، د دې ماشوم نه. सोच के सुल्ताना उज्जत का दामाशुम आले बाट रहते बोईजा. डॉक्टर साहब ते दामाशुम भेजने और टेकरा दाल जमान नसीदी. तदे मतलब दाशो जे इंस्पेक्टर शान स्ता जुए दे और टेकरा इंस्पेक्टर शान समा जुए दे. मां खुदा द पर हर सकड़ी दी खुनन नन ता समा बकुरम टाको वाला कशान स्ता जुए दे नो बया गज जमंग द कारोबार दुश्मन दे और जमंग पर कानून की दुश्मन माफूल निश्ता कागज जुएरी और का प्यार गोरी सता सुल्ताना वो ज़दा माशूम और ददे गुर्दे और ज़ड़ो बासा नन स्ता द इम्तिहान रोज़दा दोस्ते करना कि तकबले भी दुश्मन दशम जोड़े थे दो ज़मान उसे दे دلته هر راتلو والا ماشوم د چا زوی او د چا نوسی وي. مونږ زوی او نوسي ته نه ګورو، صرف خپل کاروبار کوو. ته ټیک پې کلندره، ما د دولت په لالچ کې ډېر ماشومان د مرګ په خوب وده کړي دي، خو نن د قدرت انصاف زما سترګې کلاو کې. په خپلو سترګو د دولت پټی ولګوه او د دې ماشوم اپریشن وکړه. ما ته د ګردې او زړه پکار دی. نه ټیکره نه، نن پس په دا لاسونه د چا ماشوم په وینو باندې نه سره کېږي. یا دا لاسونه ما دپاره بېکاره دي. بابا پرېږده دا ماشوم، پرېږده. وای شبوله
तासो चढ़ाओ फरियाद खुदे वो न दो उस जमात जुल्म इंतहा तो गोरे अवल बजो तासो वजनम और प्या दामाशूम गोरी सुना बुलाइए टाइगर वाया आग टाइगर जिदा इंसान पगवखा तखपले खुले फन बदले और नन बजस्तान नमूना बदलोम दादा पुख्तुन दोस्ती बदनामा करी दा दोस्ताई पलमन तोड़ता है जमा दोस्ती तर मतलब पूरी हुई और कलच से जमा मतलब पुरशी नो प्या दोस्त लकदा फुटबॉल पलटवा खलेश खंजीरा खबरदार कसोकम दखपल ज़हन खोजिदो नो ज़बत अदी जिने सर द तन न जुदाकम तदे माशूम पावजा डॉक्टर सुल्तान समाद हुक्म ने इनकार को औज मजो गदे माशूम गुर्दे औजड़ो बखपलुल्ला सुनो बासम मामा का बादशाह तो तला तरुसा पर रोक कर दे ना रोक नहीं मां पागल मां पागल हाँ पागल मां हाँ पागल क्या सची था पकोगे की टकवर करो आओ हरामी नस्ल पैदावारा ना नस्ल खत्म मां चाहे चाले टकवर न के और न तुक दमा पछानी पागल टूटी या
बादशाह ढेर खुशालम चे जमा ژوند زما د دوست پکار رالو بس ما ته صرف یو ځل زړه د خلاص دوست وایا وزیرا زما خوب دوست دی زستا په دوستۍ باندې فخر کوما زما په مرګ جاړه ما په خپل مر فخر دی چې ما په مرګ باندې د دوستۍ نوم ژوند وزیرا کتاب ورځ د شیر علما ولې چې تا د دوستۍ په نوم باندې زما د زړه سره لوبې کړي دي او د پیسو دپاره دې د ماشومانو زړونه خرڅ کړي دي خو نن مه زه په خپلو لاسونو باندې ستا سینه کړومه او ستا زړه به ترې وباسمه او خپل زړه به پرې اخومه خپل زړه